دا ورو سوال کړی دی، ډېر مزیدار سوال دی. وایي کوم خلک چې احادیثو پورې ټوغې کوي او خاندي او ردونه پې کوي، هغوی یو روایت ذکر کوي او په هغې پورې خاندي او مذاق کوي، داسې خبره د منلو ده. هغه روایت امام بخاري راوړی دی عمرو بن میمون نه، او عمرو بن میمون وایي چې ما د جاهلیت په زمانه کې شادوګان لیدلي او ما یو پیر دا قصه تاسو ته بیان کړې وه. شادوګان لیدلي چې هغوی راجمع شو او یو یې چې دی هغه یې پکې رجم کړه، د دې د لاسې چې هغې زنا کړې وه. نو اوس وایي دا خبره وایي دوی خاندي دې پورې چې دا کېږي، یعنې شادوګان او بیا زنا وشي او بیا پکې راولګي کمې چې زنا کړې ده هغه پکې مړه کړي او شادوګانې مړه کړي او رجم یې کړي، دې پورې وایي خاندي. نو سوال دا دی چې داسې روایت شتي. یو دویم دا چې حیوانات او ځناور یو بل سره ودونه کوي او زینات یې کېږي د هغوی نه. جواب د دې مسلې هغه دا دی، دا قصه امام بخاري رحمه الله راوړې د عمرو بن میمون نه، دا صحیح خبره چې په صحیح بخاري کې عمرو بن میمون. او عمرو بن میمون د ده په باره کې چې تاریخ وګورې، عمرو بن میمون ابو عبدالله الکوفي دی د جاهلیت په زمانه کې هم پاتې شوی دی او بیا په اسلام کې هم پاتې شوی دی او مسلمان شوی، خو ده رسول صلی الله علیه وسلم لیدلی نه دی. نو ځکه دته صحابي هم نشي ویلی او دته تابعي هم نشي ویلی، دته مخضرم ویلی کېږي. د دواړه زمانې لیدلي دي، د اسلام زمانې هم لیدلې ده، د جاهلیت زمانې هم لیدلې ده. نو اول خو دا خبره ده چې عمرو بن میمون خبره ده، نه د پیغمبر خبره ده نه د صحابي خبره ده. اول خو دا خبره یادول پکار دي. او هغه دا تفصیلي ذکر کړې ده په یو بعضو کتابونو کې، دا ښه تفصیلي راغلې ده چې یمن کې وي دا قصه شوې وه او ما ګډې بیزې ساتلې. نو هلته چې دی نو ما دا قصه لیدلې وه. نو اول خو دا خبره یاده کړي چې دا نه د رسول صلی الله علیه وسلم خبره ده نه د صحابي ده. عمرو بن میمون چې دا یو دینداره مسلمان سړی دی، مخضرم دی، د تابعینو نه غوره دی، د صحابیانو نه لاندې دی. امام بخاري صرف دغه خبر را نقل کړې ده چې ده په جاهلیت کې دا خبره لیدلې ده او سند د عمرو بن میمون پورې خصیي دی. یعنې په امام بخاري خو جرح نشي کېدی، جرح او په امام بخاري هله کېدی چې یا خو سند کمزوری وی یا امام بخاري ویلی چې پیغمبر وی یا امام بخاري ویلی چې صحابي وی. نو امام بخاري خو تا ته صفا خبره کړې چې عمرو بن میمون وی چې ما د جاهلیت په دور کې داسې خبره لیدلی و. ایمان قرآن او حدیث باندې دا پوره ایمان پکار دی، په دې کې اخوا دېخوا نه کېږي. او چې کله تابعینو کې څوک څه خبره کوي هغې له موږ د حدیثو درجه نه ورکوو چې دا داسې دي لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره کړې چې په دې به لازم ایمان راوړي او که اخوا دېخوا شوې نه ته به کافر کېږي. نه، په دې کې ډېر احتمالات شته، داسې هم کېدی شي لکه اوس یو کس دا ویلی شي چې عمرو بن میمون د شادوګانو په خبرو څه پوهېدو، ده ته څه پته ولګېده چې دوی رجم کوي او د زنا د لاسه رجم کوي. دا د هغه ګمان دی چې د شادوګان چې راجمع شوي دي او دا یو وجني، نو دا هغه ته دا نتیجه راویسته چې دا زنا یې کړې ده او دا رجم کېږي. یو علیم تیر شوی دی تأویل مختلف الحدیث، هغه یو کتاب لیکلی دی ابن قتیبه الدینوري رحمه الله. هغه وایي کوم خلک چې د حدیثونو پورې خاندي او دا روایت ذکر کوي نو هغوی ته موږ دا وایو چې اول خو دا نه د پیغمبر خبره ده نه د صحابي خبره ده. عمرو بن میمون یو قصه ذکر کړې ده او کېدی شي عمرو بن میمون دا قصه داسې لیدلي چې شادوګان راجمع شوي دي یو په کاڼو باندې ولي وجني، نو هغه دا ګمان وکړو چې ده به زنا به یې کړي ځکه یې وجني، ځکه چې دا لازم به ګمان کوي، خو په ژبه نه پوهېدو. او وایي کېدی شي زنا یې کړي، ځکه چې په بهایمو کې او زناورو کې
مشهور په زنا باندې هغه د شادوګان دي. او د عربو یو متل دی، عرب متل کوي لکه چې کم سړی زناکار وي والعیاذ بالله ډېر، وایي دی د شادو نه هم زیات زناکار دی. عرب دا متل کوي. نو شادو کې دا بیماري ډېره زیاته ده. نو کیدای شي عمرو بن میمون په دې باندې لیدلي. بیا داسې هم کېږي چې دا زناور هم یو بل له سزاګانې ورکوي، دې کې هم څه تعجب نشته. داسې د عقل نه بعیده خبره خو نه ده چې شاید زناور را جمع شي یو ټولګې او یو له پکې سزا ورکړي، مړي کړي، زخمي کړي، پکې هېڅ دغه نشته. او شادوګان چې یو بل ولي راولي، یو بل له چې سزا ورکوي هم په دې لاسونه یې ورکوي. او دا انسانانو ته په دې زناورو کې انسانانو ته دا ډېر نږدې دي. نو د دوی سزا هم دي شي. نو داسې خبره بعیده نه ده. بل دا چې دا شادو یعنې په دې نورو زناورو کې بدل دی، داسې بدل دی چې ډېرو خویونو کې دې انسانانو ته نږدې دی. نو دا به عمرو بن میمون لیدلي او هغه ته دغه راوویستو، دې کې څه عیب نشته. اگر که بعضو علماو د دې نه انکار کړی دی، دا نشي کېدی او شادوګان مکلف نه دي، نو څنګه هغوی رجم کوي؟ هغوی باندې خو دا مسله نه دی ایښودی شوې. نو موږ دا وایو چې دې کې هېڅ یعنې بعیده خبره نه ده چې دا قصه دي حقیقي. او عمرو بن میمون چې کوم ګمان کړی دی هغه دي صحیح، ځکه چې د حیواناتو دا کومه دنیا چې ده که نه، که د دې په باره کې تاسو مطالعه وکړه یا هم په انټرنیټ باندې وکتو، نو دا یو ځان له دنیا ده چې دې کې عجایبات پراته دي. حیران به شي دغه عجایباتو ته. نو هره خبره سړی داسې نشي رد کولی او دا څنګه کېدی شي. خبرې ته جوور کوزېده پکار دی، د هغې تحقیق پکار دی. او عربو دا خبره کړې ده، عربو به پخوا دا خبره کوله، وی واده او غیرت، واده او غیرت چې دا په انسان کې دا صفت دی، په زناورو کې یو هم دې صفت ته نه دی نږدې کوم چې انسانانو کې دی، سوای د شادوګانو نه چې هغوی پکې ډېر نږدې دي. یعنې واده هم کوي او غیرت پکې هم ډېر په شادوګانو کې. او امام ابن تیمیه رحمه الله وی د شادوګانو نه علاوه دا قسمه قصې موږ په مرغانو کې لیدلي دي، دې کې څه یعنې څه ناشنا خبره نشته. او امام ابن حجر د یو عالم نه دا قصه را نقل کړې ده، هغه کتاب لیکلی دی، هغه عالم کتاب الخیل اسونو باره کې لیکلی دی. او فتح الباري کې امام ابن حجر دا قصه ذکر کړې ده چې یو د اس یو بچی راولګېدو او د خپلې مور نه یې شهوت پوره کړو. نو کله چې دی یعنې بین پې ولګېدو چې دا خو زما مور ده، نو راولګېدو د خپل عورت یې په دې خپلو غاښونو باندې پرېږدو، د خپل عورت یې په دې خپلو غاښونو باندې پرېږدو چې دا ما څه کار وکړو. نو چې اس او اس نو هوښیار نه دی څنګه چې شادو دی چې اس دا کار کولی شي، نو په شادوګانو کې داسې عجیبه ده. یو عالم دی الشیخ عمر الاشقر، د هغه یو کتاب دی العقیده فی الله، د الله په باره کې عقیده. هغه په هغه کتاب کې دا قصه ذکر کړې ده، وی یو میږی هغه ډېر میږیان پسې راجمع شو، د دروغو د لاسه یې مړ کړی، هغه دروغ ویل. باقي میږیان راجمع شو، د یو میږی مړ کړی و دروغو د لاسه، ځکه یې دروغ یې ویلو. هغه دروغ یې څنګه ویلي وو؟ یو سړي به دانې ښوده روزانه دې میږي ته، چې کله به دی راغی نو ته به هغه نورو میږیانو ته اواز وکوي راشي. نو چې دې سړي به دا نور ولیدو چې را روان دي، یعنې کتوي ورته، نو ده به دا دانې دغه ځینې اوچته کړ. نو چې هغوی به رالو، هغوی به ویلي چې دلته خو هېڅ هم نشي، دغه ته دروغ ویلي. بیا یو څو پیرې ورسره دا کار وکړو. چې یو څو پیرې ورسره دا کار وکړو، نو هغه ټول را جمع شو، دغه یو میږی مړ کړو چې ده مونږ څنګه کړو، ده مونږ له تکلیف را کړو. او نن سبا خو دا خبرې دي ویډیوګانو کې وګورئ، لږ د دې ټیک ټاکو نه او د دې جافو مافو نه او د پالتو کیسو نه چې سړی دمه شي، او په انټرنیټ کې هغه څه وګوري چې هغه مفید دي، نو هغه له فایده ورکوي. که تاسو دې باره کې سرچ وکړئ ویې ګورئ چې د حیواناتو کوم عجیبه دنیا چې هغه په ویډیوګانو کې لیدی کېږي، تاسو به حیران شئ.
نو جواب دا دی چې دا خبره اولنی جواب دا دی چې دا نه د پیغمبر خبره ده او نه د صحابي خبره ده. بل جواب یې سره دویم دا کیدی شي، یعنی د عقل نه څه بعیده خو نه ده. یعنی که تاسو اوس شادوګان وینئ راجمع شوي دي یو وژني، داسې نه شي کېدای چېرته، یعنې دومره لرې خبره چې سړی وایي څنګه، او داسې نه شي کېدی چې دا شادوګان د یو له یا د یوې له سزا ورکوي. کېدی شي. او ما دا خبره ذکر کړه چې انسانانو ته په خویونو کې نږدې په ځناورو کې هغه د شادو دی، او بل دا چې شادو زیناکار دی، زنا کې اکثر واقع کېږي د نورو ځناورو په نسبت. بل دا چې غیرت پکې هم ډېر زیات دی. نو د عمرو بن میمون دا خبره څه بعیده نه ده. اوس بعض علما چې دا وایي چې یاره دا څنګه کېدی شي او شادو څه مکلف خو نه دی، نو ګوره دغه داسې نه دي ویلي دا عمرو بن میمون چې الله په دوی باندې دا لازم کړي و چې تاسو کې څوک زنا وکړي هغه به ولئ. عمرو بن میمون وی یو پکې زنا کړې وه، دا نور راولګېدو هغه یې رجم کو. رجم څه ته وایي؟ په کاڼو باندې ویشتو ته. نو هغه یې په کاڼو باندې وویشتو مړی کو. اوس داسې کې عمرو بن میمون دا ویلي دي چې دا مکلف و، یا دوی ته الله ویلو چې داسې وکئ، یا ورته پیغمبر ویلو چې داسې وکئ. خو دا خبره نه ده کړې، هغه یو واقعه ولیده او هغه واقعه خلکو ته رانقل کړه بس. او سړی رښتینی دی، سند ورته صحیح رسي، او خبره د عقل نه بعیده نه ده. او په نورو ځناورو کې هم دا قسمه واقعات راتلی شي. نو څوک چې د دې نه انکار کوي یا دې پورې خندا کوي، یو خو انکار علمي ده، هغه جدا مسله ده. دې پورې هسې مذاق او ټوغې مسخرې کول، دې بیا هسې د علم نه لرې لګیا دي. بل دا روز چې سوال کوي چې آیا حیوانات د یو بل سره ودونه کوي او که نه، او څه طریقې، نو دې کې هغه علماو ته واپس کېده پکار دي چې هغوی سره د ځناورو باره کې علم وي. د هغوی نه تپوس یا د دې په باره کې ویب سایټ یې کته یا په انټرنیټ کې دې باره کې سرچ کول، انشاءالله ډېرې فایدې به میلاو شي چې څوک دې باره کې وګوري.